یاسین یو سوال درنه کوم که جواب دی راکړو نو صحیح شو او کرا دی نکړو نو څومره ملګری ویډیو ګورو دوی به کمنټ کې جواب راکړي. صحیح ده؟ صحیح ده. ها سوال دا چې ته د یو جاز پایلټ او هغه جاز کې 50 مسافر ناست جاز پاوا روان دی یو دم خراب شو چې خراب شو جاز کې 50 مسافر هم دی او 50 پایلټ غدي سوري پیراشوټي دي. صحیح ده؟ 50 پایلټ دي 50 پیراشوټي دي ګرمي ده دماغ هم کار نه کوي 50 ډیپریشن خبره دا وکړه 50 هغه دي پیراشوټي دي 50 مسافر دي خاندم 50 دا خان دي ګرمي ده چې 50 پیراشوټي دي 50 مسافر دي. صحیح ده؟ نو هغه کې جاز چې دی هر یو مسافر یو پیراشوټ راواغسته او د جاز نه ټوپ کړل. صحیح ده؟ جاز کې صرف او صرف پایلټ پاتې شو. نو تاسو ماته دا وایي چې د پایلټ عمر به څومره وي؟ پایلټ عمر به څومره وي؟ دا له څنګه سوال شو ماته څه پته ده؟ سوچ وکړه. دله نو ورځي دوستانو تاسو کمنټ کې وایي پایلټ عمر به څومره وي؟ ښه اسانه سوال دی او جواب یې د سوال نه اسانه دی. ساکبه 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 څه چل دی لکه مړه دومره چغې شروع کړې ولې؟ دا وګوره زموږ ویډیو وایرل شوه. ګپ مه لګوه. او کنه 5 میلیون ویوز یې اخیستي. هله دا خو رښتیا وایرل شوی. یاره دا لوکیشن صحیح دی رسټورانټ دپاره خو دا راته رسټورانټ باندې به نوم چې ږدو شینواري بویز رسټورانټ صحیح دی. یاره منم دی زبردست. په 15000 روپۍ به تاسو ته سره کم کمره ملاویږي او هغه هم په دې ښکلي لوکیشن کې. نو راځئ چې درته وښیم. ها دا د دې کمرې انټرنس دی. صحیح ده؟ دا کمره ده کوم چې شروع کېدو سره سره ډایرکټ ختمه شي. مطلب دا چې وړه کمره ده خو دا د دریو کسانو دپاره ښه کافي ده. ګوره ټول نه مخکې تاسو ته یو ټیبل ملاویږي دې سره 2 کرسۍ بار پرتې ناصر نه چې ټول سوري خراب کړی خو زه خیر دی. یو تاسو ته دلته ملاویږي کولر ورسره پکې ته خو ضرورت هم پکې نشته ځکه ډېره یخني دلته. بیا ورسره دی دلته 2 سنګل بیډ دي او یو ورسره میټرس دی او دلته راځئ تاسو ته یو پکې ملاویږي. ماشاءالله ماشاءالله زبردست آواره دا تاسو لیدلی شئ د دې کمرې بهر ویو. یاسین څه وایي؟ ورګوره یخني خو ممنوع شي. کمره کې دومره خاص نور څه شته نه دی خو دا چې خاموش او ډېره زبردست سکون ده. یو ورسره ډسبین درکوي یا اور مور ولګي هغې دپاره ایمرجنسي او دې کمرې سره سره به تاسو ته یو باتروم هم میلاویږي. باتروم یې زه در کوم دا کمره دا باتروم دی. خاټول ناول چې راشي نو ډېر ښایسته لوک دی. موږ سره ته دا شیشه او لټونه دی اوس بجلی نشته هغه کار نه کوي ورسره دا څه وایي دا بس بیسن دی او دلته په انګلیش والا باتروم دی او لمبا یې زده کوم لمبا دپاره بېل ځای دی ماشاءالله. فیوچرز دی مته ګوره فیوچرز نه فیچرز کنه مکو بس دا لمبا دپاره بېل ځای دی. بنده که وایي رښتیا راشي دلته باتروم داسې نه لاکړی دی مکتوب ما هو باتروم هم داسې ښکلي وي. ښه په دې سره شی ختم شو. السلام دا کمره وه. نو تاسو کمنټ کې ووایئ چې آیا دا په 15000 روپۍ مناسب دی او که نه.